نبی جانا سبانه لوبې لپاره موږ انګلند سره ولیدل چې افغانستان د توپوهنې په برخه کې یو ستونزه لرله. تاسو یادونه وکړه که ټارګټ لږ زیات وي نو بالران خو د افغانستان په هر ډول کنډیشنز کې ښه لوبه کوي. نو سبانه لوبې لپاره که تاسو بیا اول بیټینګ کوئ چېرته نو په بیټینګ اپروچ کې به څه بدلون ووینو، څه بل ډول بیټینګ به وکړئ که نه هماغسې محتاط انداز سره به لوبه کوئ؟ بیټینګ پلانینګ لاست میچ کې هم دومره بد نه و زمونږ کوم پلانینګ چې و چې د اخري 15 اوور کې به یا 4 اوور کې ته مونږ 40 رنزه 45 رنزه باید مونږ وکړو. نو د هغوی ښه کیچونه نیول زمونږ دغه ټارګټ راکم که. زمونږ بیټینګ پلانینګ به هم سبا داسې وي چې پازیټیو لوبه سره به ځو، مونږ پازیټیو مایند سره به ځو، نه چې مونږ تیر میچ په نظر کې نیسو چې مونږ ولې وبایله. صحیح دا غلطیانه به مونږ راخلو چې مونږ ولې وبایله. نو په هغه باندې مونږ کار کوو. 2 ورځې مونږ سیشن دلته وکړو په میلبن کې، په بیټینګ باندې هلکانو کا خپل کار وکړو، کوم پوزیشن باندې کوم بیټسمین به کار کوي هماغسې کار یې وکړو پې. نو انشاءالله بل به سبانۍ میچ کې به بیټر یعنې ښه پرفارمنس به انشاءالله. انشاءالله د لوبغاړو فیلډینګ ته خو چې ګورو په د تیرو څو لوبو کې ایشیا کپ کې هم فیلډینګ خو ماشاءالله د افغانستان ټیم اوس ډېر عالي شوی دی. تاسو د پریکټس خبره وکړه، دا مې اخري پوښتنه ده چې نن په پریکټس کې تاسو ته خوشحاله وئ د ټولو بیټسمینانو خپل پریکټس وکړ، بالرانو سیشن څنګه لاړه او ټیم مورال څنګه دی؟ ماشاءالله پریکټس پرون هم ښه لانګ سیشن پرون کړی، نن هم لږ لایټ سیشن وکړه. اورال ټول د میچ لپاره پریکټس وو. کومه غلطیانه چې کړې وې هلکانو په هغو باندې لږ انډیویژول هلکانو کار وکړو، بولینګ هم هغسې کار وشو. فیلډینګ موږ پرون په ایم سی جي په مین ګراؤنډ باندې موږ په فیلډینګ کې هم فیلډینګ وکړه ایز ا ګروپ، انډیویژول هم هلکانو فیلډینګ وکړه. نو هغه باونډري سایز او هر انګل سره فیلډینګ وکړه. نو هغه معلومات ټول ورته وشو چې زه به چېرته درېږم، کوم ځای کې به فیلډینګ زه کوم. نو هغه انډیویژول هلکان هم هلته فیلډینګ وکړه. اورال مدد یې هلکان مورال ټولو ښه ده. انشاءالله یو ښه پرفارمنس به انشاءالله سبا کېږي. Thank you, Hamid. We've got Irfan. نبی جان السلام علیکم. عرفان خټک یم. پوښتنه مې دا ده چې کله یوه لوبډله لوبې ګټي نو ټوله لوبډله یادېږي، خو چې کله یوه لوبډله لوبې پیلي نو مسؤلیت یې لوبډل مشر ته ورځي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبډل مشري یا کپتاني کول څومره دروند بار دی؟ سلامونه خټک صاحب. نه تنها افغانستان ده، اورال کپټنسي اکثره پریشر لري. ټیم پرفارمنس کول نه کول هغه بېله خبر ده. زیاته